په کونړ کې د نن مازیګر تازهنۍ زلزلې کې 1500 نور هېوادوال په شهادت رسیدلي دي. په کونړ کې د زلزلې له امله د قربانیانو شمېر له 100,000 ته واوښت. بشپړ جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سابسکرایب کړئ. په کونړ ولایت کې یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. د ولایت کې له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې نږدې 50 ځله د زلزلې لوی او وړې څپې ترسره شوي چې پکې له 100,000 پورته شمېر هېوادوالو ته مرجو لاړولې ده. د رسنیو له قوله ویل کېږي چې نن مازدیګر ناوخته یو ځل بیا په کونړ ولایت کې زوروره زلزله شوې ده چې له 1500 پورته کسانو ته مرجو لاړولې ده. دا چې دا پیښه د کونړ په کومو سیمو کې شوې، څومره هېوادوالو ته مرجو لاړولې او د غرو ښویدنې له امله څومره خلک د خاورو لاندې بند پاتې، د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د دې ویډیو په پای کې درکوو. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ او زما یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. د کونړ ولایت رسنیو او دولتي چارواکو په دې ولایت کې یوې تازه زورورې زلزلې خبرداری ورکړی دی. د کونړ ولایت د والي مرستیال مولوي متولا رسنیو ته په خبرو کې ویلي دي چې د کونړ حالت ډېر ویرونکی دی او هر یو ساعت وروسته زلزله کېږي. هغه ویلي له تېرې شپې راهیسې د 10 ډېرې وړې او 3 لویې زلزلې شوې دي. مرستیال والي مولوي عطاوالله ویلي بیګا شپه 12:30 او سهار 3:30 بجې زورورې زلزلې شوي چې په یو شمېر سیمو کې غر ښویدنه هم رامنځته کړې ده. د نوموړي په وینا چې نن مازدیګر له دې هم زوروره زلزله په دیوګل، چپه دره او مرورې ولسوالیو کې په یو شمېر کلیو کې شوې چې پکې کونړ ته د بېلابېلو ولایتونو خلک چې د مرستې په نیت راغلي وو د غر ښویدنې په پیښه کې تر خاورو لاندې شوي دي. تر اوسه نه دي ویل شوي چې د دې هېوادوالو کره شمېره څومره ده او د ژغورنې لپاره یې کومې ډلې اقدامات کړي، که نه خو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو هغه ویډیو کلیپونه خپاره کړي چې پکې د مرسته کوونکو په ډله غر ښویدنه کېږي. د دې ویډیو کلیپونو په بنسټ د یادو کسانو شمېر نږدې تر 100 تنو اټکل کېدی شي، خو ښایي دا شمېر له دې هم پورته وي. په فیسبوک کې یو شمېر هېوادوالو لیکلي چې دې زلزله کې نږدې 1500 هېوادوالو ته مرجو اوښتې چې په دې سره یاد ولایت کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 100,000 واوښت. په دې خونړۍ او زورورو زلزلو کې لږ تر لږه 15,000 تنه په شهادت رسیدلي او نږدې 100,000 نورې ټپیان دي چې د کونړ او ننګرهار په دولتي او خصوصي روغتونونو کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د کونړ د حوزوي روغتون سرطبیب ویلي چې یو شمېر هغه ټپیان یې کابل ته هم استولي چې روغتیایي حالت یې نازک ښودل شوی دی. له ملتیا او توجه نړۍ مننه. د نورو تازه خبرونو لپاره ته ما یوټیوب چینل سابسکرایب او دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.